د هلمند ولایت لښکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب د ځانګړي هدایت او سپارښتنې له مخې د لښکرګاه ښاروالۍ د ښاري نظم مدیریت له لوري د ښار د نظم ساتلو او د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه عملي اقدامات ترسره شوله. د ترسره شویو اقداماتو په ترڅ کې د ښاروالۍ اړوند له 8 ناحیو څخه په لومړي او دوهمه ناحیه کې د ښاري نظم پر ټینګښت ځانګړې څارنه او تنظیمي چارې ترسره شوې. د ښاري نظم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د روژې مبارکې میاشتې په شپو او ورځو کې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي چې له امله یې ځینې وختونه بې نظمي رامنځته کیږي. د همدې ستونزې د حل په موخه د ښاري نظم پرسونل له لوري هغه کراچي او وسایط چې پر سړکونو او عامه لارو بې ځایه درول شوي وه لرې کړل شول او له دوکاندارانو او کراچیوالانو څخه غوښتنه وشوله چې خپل کراچي او وسایط په منظم ډول ودروي څو د تګ راتګ په لاره کې خنډ رامنځته نه کړي. د ښاري نظم د مسؤلینو په وینا د دوکاندارانو او کراچیوانانو د ښاروالۍ له دغه اقدام څخه ملاتړ څرګنده کړ او ډاډ یې ورکړ چې له دې وروسته به کراچي او وسایط په بې ځایه ډول نه دروي او د ښار په نظم کې به همکاري کوي. د یادونې وړ ده چې د ښاري نظم دغه ځانګړي اقدام به د کوچني اختر تر رارسېدو پورې په دوامداره توګه روان وي تر څو د ښار اوسیدونکو ته منظم او اسانه تګ راتګ برابر شي.